بیا هم سلامونه. په تیرو 2 لوستونو کې مو د نومیناتیو او اکوزاتیو حالتونه تشریح کړل. اوس په همغه سلسله د داتیو حالت تشریح ته راځو. اول پوښتنه دا ده چې داتیو وایي څه ته؟ داتیو هغه حالت دی یا دا حالت هغه وخت استفاده کیږي یا کاریږي کله چې یو چاته یو څه شی وړاندې کیږي یا له یو چا څخه یو څه شی اخیستل کیږي، لا یو ځای څخه یو څوک راځي یا یو ځای ته څوک ځي یا په یو ځای کې یو څوک اوسیږي. دغه په، لا، د، ته دغه کلمې چې په پښتو کې استفاده کیږي دا د داتیو یا واسطه لرونکي مفعولي حالت یا داتیو نښې دي. دغه د حالت په دویچ کې د ویم په پوښتنه سره کنټرولیدلی شي. کنټرول نه هدف دا دی چې کله تاسو ویم پوښتنه وکړئ چې یعنی چاته، صحیح لنډه خبره یې چاته، نو د داتیو حالت به درته څرګند شي. ما دلته په پښتو کې لیکلي چې مثلا زه ښوونځي ته ځم، صحیح، د ته ځم یعنی داتیو حالت دی په دویچ کې. زه له ښوونځي راځم، دلته د لا. زه له تا سره ځم، دا تا حالت. یا زه تا ته، دغه تا چې راغل په پښتو کې دا په دویچ ژبه کې داتیو حالت غوره کوي. راځو په خپله په دویچ کې د داتیو مثالونو ته، داتیو بیلګو ته چې ښه واضح شي. ښه، موږ ویل چې د داتیو د کنټرول لپاره د ویم پوښتنه موږ ته د یوې جملې داتیو حالت اسانه څرګندولی شي. صحیح، مثلا په دې بیلګه کې احمد erklärt dem Freund das Problem. صحیح، احمد erklärt dem Freund das Problem. احمد نومیناتیو شو. چا؟ احمد. erklären د فعل دی د وضاحت ورکولو یا د واضح کولو یا د تشریح کولو. erklärt واضح کوي یا شرح کوي یا وضاحت ورکوي د څه شی؟ dem Freund. چاته؟ dem Freund، د ملګري ته، یعنی خپل هغه ملګري ته چې مشخص دی. das Problem هغه ستونزه یا هغه مشکل. یعنی احمد erklärt dem Freund das Problem. احمد ملګري ته د ستونزې یا د مشکل وضاحت کوي یا شرح ورکوي. بل مثال، ich gebe dem Mann ein Bild. ich gebe dem Mann ein Bild. ich فاعل شو، gebe د geben د ورکولو فعل دی. ich gebe زه ورکوم dem Mann چاته؟ ویم. چاته؟ dem Mann دغه سړي ته ein Bild یو تصویر. بله بیلګه، ich gebe der Frau ein Buch. ich gebe der Frau ein Buch. زه هغه میرمنې ته یو کتاب ورکوم. ich فاعل شو، gebe د geben فعل د ورکولو دی. der Frau دغه د فرau ارتیکل څه شی دی؟ دی فرau. کله چې د دی ارتیکل په داتیو حالت کې راځي هغه په ډیر باندې تبدیلیږي. صحیح، کله چې د دین ارتیکل چې په اکوزاتیو کې دین دی او په نومیناتیو کې ډیر دی، یا د ډیر ارتیکل په داتیو حالت کې راځي هغه دیم کیږي. او د داس ارتیکل هم په داتیو حالت کې دیم کیږي. ich gebe dem Mann ein Buch. der Mann نومیناتیو حالت دی، den Mann یې اکوزاتیو حالت دی، dem Mann چې شو داتیو حالت شو. ich gebe der Frau ein Buch. زه هغه میرمنې ته یو کتاب ورکوم. ein Buch نامعلوم دی کنه. که ووایو چې دا das Buch بیا معلوم شو، هغه کتاب ورکوم. صحیح، یو کتاب نه، هغه کتاب ورکوم. مثلا بله جمله، die Eltern vertrauen dem Lehrer in der Erziehung.
صحیح. Die Eltern مور او پلار یا میندې او پلرونه کنه. Die Eltern مور او پلار vertrauen د باور کولو یا د اعتماد کولو فعل دی. باور د میندې او پلرونه باور لري په چا باندې؟ صحیح. dem Lehrer په ښوونکي باندې. in der Erziehung په روزنه کې. صحیح. په چا باور لري؟ دلته د په کلمې ضرورت شو. dem Lehrer د vertrauen د باور په چا باندې کېږي؟ په dem Lehrer په ښوونکي باندې. Die Eltern vertrauen dem Lehrer in der Erziehung. په روزنه کې په میندې او پلرونه په روزنه کې په ښوونکي باور لري. مثلا بله جمله Ich habe dem Lehrer geantwortet. ما ښوونکي ته ځواب ورکړ. صحیح. Antwort ځواب ته وایي په دې جمله کې. Antwort geantwortet یې تیر حالت دی. صحیح. خیر په هغې به بیا وروسته بحث کوو. اوس دلته ایش زه فاعل دی، habe د ځواب ورکولو یا د ورکولو haben یې فعل دی. habe د ما لپاره د یو شخص مفرد متکلم لپاره استفاده کیږي. dem Lehrer ښوونکي ته. صحیح. دغه ښوونکي ته کلمه چې راغله دا داتیو حالت دی. Ich habe dem Lehrer geantwortet. ما ښوونکي ته ځواب ورکړ. Wem bei Personen هم راځي یا wem bei Sachen und Tieren هم، لکه په مخکینیو درسونو کې مو چې ویلي وو. ښه. داتیو حالت کې د ارټیکلونو ګردان ته. صحیح. موږ ویل چې der نومیناتیو حالت دی. صحیح. دلته ورته وایو نومیناتیو. den د ماسکولین لپاره یا نارینه نومولو لپاره اکوزاتیو حالت دی. dem چې شو دا بیا داتیو حالت دی. صحیح. der den dem د نارینه نومونو لپاره دلته پر سره ولیکم نارینه چې ښه وضاحت وشي. د نارینه نومونو لپاره د ډیر ارټیکل په اکوزاتیو کې مو ولوستل چې دین دی، په داتیو کې دیم دی. د دی لپاره دی ډیر، په نومیناتیو کې دی، په اکوزاتیو کې دی، په داتیو کې بیا ډیر کیږي. لکه په مخکینی مثال کې بیلګه کې چې موږ دلته وویل چې ich gebe der Frau das Buch. صحیح. داسې نه وایي چې ich gebe die Frau، ځکه دا په داتیو حالت کې چې راځي مېرمنې ته هغه کتاب ورکوم، نو دلته به د ډیر ارټیکل استفاده کوي. دلته د دی ارټیکل نه کاریږي. د das ارټیکل das په نومیناتیو کې، das په اکوزاتیو کې او dem بیا په داتیو حالت کې دی. په unbestimmter ارټیکل کې ناڅرګند به دلته ولیکم. ناڅرګند ارټیکل. په ناڅرګند ارټیکل کې einem د ein داتیو حالت دی او einer د eine داتیو حالت دی او einem د ein داتیو حالت دی. دا په داتیو حالت کې د ارټیکلونو گردان دا د دویچ د زده کړې لپاره اساسي درسونه وو. زه پوهیږم چې په لومړیو کې دا درسونه یو څه سخت دي او ښایي د ځینو دوستانو هغه ابتدایي توقعات پوره نشي کړی، ځکه د اساس نه بعد د الفبې نه ډېر قرار مخته راغلي وای. ولې دغه حالتونه تر داتیو پورې ما ګنیټیو ایستلی دی، پلورل مې هم حتی ته ایستلی، ځکه پلورل او ګنیټیو بیا ما دواړه په یو بل درس کې یو ځای کړي. دا ډیر مهم دي. د دویچ د زده کړې اساسي چوکاټ او قاعده همدغه نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو دي. هر څوک چې تاسو وګورئ که هغه د هرې بهرنۍ ژبې ویونکی، هغه د دغه شیانو سره مشکل لري. حتی په خپله جرمنیان، په خپله آلمانان د ګرامر د زده کولو سره د همدغو نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو حالتونو سره ستونزه لري. نو دا اساس دی، دا قاعده ده او دا انشاءالله له تاسو سره د دې ژبې په زده کړه کې لا ډېره زیاته مرسته وکړي. په راتلونکو درسونو کې
کله چې په فعلونو کې دا شی موږ ګردان کو بیا به لا ښه راته واضح شي. نو تر نورو درسونو مو په لوی رب سپارم. راځو په دا